الصلاة والسلام عادت مبارک داو چې کله به هم دی په سفر باندې تو نو ګڼې بیبیانې وې ډېرې بیبیانې وې نبی علیه الصلاة والسلام به د بیبیانو په منځ کې خسڼی واچو نو د کمې بیبي چې خسڼی به راوخته هغه به یې د ځان سره به وستله په سفر باندې دا ځل چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د بیبیانو په منځ کې خسڼی واچو نو خسڼی د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها راوخته د هغې خسڼی راوختو چې کله د هغې خسڼی راوخت نبی علیه الصلاة والسلام دا ځان سره په سفر کې به وستله غذا وشوله او چې کله صحابه کرام او نبی علیه الصلاة والسلام د غذا نه فارغ شو نو واپسۍ کې راتلل شپه شوله په یو بیابان کې نبی علیه الصلاة والسلام د خپلو صحابه کرامو سره پړاو واچو د شپې آرام وشو خو د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک دا و چې لا سبا به نه وختلې سبا به وختو چې څنګه به سبا وختو نو مونځ به یې وکړو او سمدستي به په تیاره کې روانېدل خپل سفر به یې دوباره شروع کړو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه چې پوه شم چې اوس د تلو ټیم دی وی زه لاړم تقاضي ته بولو براز ته لاړم ځنګلو سیټ ته لاړم ما چې بیا قافله نشي ودرېدی خو راشه بولو براز خپل حاجت پوره کړه بیا سفر دی وی زه چې لاړم ځنګل طرف ته نو واپسۍ کې چې راتلم زما په غاړه باندې یو امیل هغه رانه ورتاو شو چې هغه ورتاو شو زه په هغې پسې ګرځېدم ما کتو چېرې ما ته به زما هار میلو شي دلته کې صحابه کرامو هغه کجاور اغوستې ده او په اوښ باندې ایښې ده او هغې خیال دا کړی دی چې په دې کې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناسته ده عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی په دغې زمانه کې د زنانو وزنونه زیات نه وو داسې نری زنانه وي ځکه چې خوراکونه کمزوري وو او اوسنو زنانو په شانتې نه وي نو زه کمزورې وم هغې کجاوه اوچته کړه په اوښ باندې کېښوده مقصد دا و چې عایشه پکې ناسته ده نو یې زه په کجاوه کې نه وم او قافله روانه شوله زه چې رالم او راورسېدم وی چې مې وکتل خلک رانه ټول تللی دی ځای خوشی دی وی زه هلته غلې کېناستم وی سوچ مې وکړو که په دوی پسې وروستو ځمه نو فتح نه لګي چې لاندې کړم او که لاندې نه کړم ځکه هغه په اوښانو او پاسونو دی او زه پیدل یم نو شپه د لاندې به یې نه کړم خو ښه به ګډه وډه شم تېنه ښه خبره دا ده چې دلته کې کښېنم نو چې کله نبي علیه الصلاة والسلام زما معلومات وکړي او زه نه یم که نه نو په ما پسې به واپس دلته بیا راځي بیا هلته غلې کېناستم چې کېناستم وی ځواني وه نوی عمر و بس داسې کېناستم لوپټه مې په ځان راواچوله اوده شوم سترګې مې ورلې په دې کې چې سحر رڼایي لګېدلې ده نو د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک دا و چې کله به د سفر کو نو د ځان نه به یو وروستو یو کس پرېښودو هلکه ته دلته پاتې شه سحر کو د چا نه څه شی پاتې شوی نو ته به یې په رڼا کې روچت کې موږ پسې به راځي ځکه چې قافله خو به د شپې روانېده که نه نو سحر به ته وګورې که د چا نه څه شی پاتې شوی نو ته به یې راړې او په موږ پسې به راځي په دغې ورځ باندې نبي علیه الصلاة والسلام صفوان رضی الله تعالی عنه ځان نه وروستو پرېښی و نو چې کله رڼایي ولګېده او صفوان رضی الله تعالی عنه داسې وکتل چې دغلته څه شی دی څه تور څه شی ښکاري نو چې لږ ورنږدې شو نو ویې کتل هغه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور وه او صفوان رضی الله تعالی عنها عایشه رضی الله تعالی عنها لیدلې وه که نه د پردې حکم لا نه نازل شوی چې د هغې نه مخکې لیدلې وه نو څنګه چې وکتل د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اوده ده او مخې ښکاره دی نو چې هغه وکتل چې دا خو د نبي علیه السلام بیبي فاتح شوې ده نو د خولې نه بې اختیاره په چغه دا وختل وی انا لله و انا الیه راجعون دا یې د خولې نه وختل نو چې دا یې د خولې نه وختل عایشه رضی الله تعالی فرمایي وي زما سترګې وغړېدې نو څنګه چې مې سترګې وغړېدې نظر مې په مخ باندې لوپټه راواچوله مخ مې پټ کو وی قسم په الله چې زما سره صفوان بله خبره نه ده کړې خو اوښ یې راوسته او غلی زما خواته کېنو او زه کې جاوې ته وختم سواره شوم او هغه اوښ د موار نه ونیو مخکې روان شو تلو تر دې پورې چې د قافلې سره یو ځای شو قافله خو لاندې کړه او دلته کې منافقینو ته مو کفه لاس ورله د منافقینو چې کوم سردارو عبدالله ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین د منافقانو مشر
ده دا خبره خوره کړله هغه د یو سره غوږ جنګولی کله د بل سره غوږ جنګولی نعوذ بالله وایي د عایشه د صفوان صلی الله روانه ځان یې ورته پاتې کړی و د نبي علیه صلات وسلام د بیبي متعلق دا خبره شروع کړه وایي د عایشه د صفوان سره غلطه لار وه نو ځان یې ورته پاتې کړه وګوره دواړه یوازې په موږ پسې راله دا قصه یې شروع کړه اوس عایشه رضی الله تعالی عنها د ځان نه خبره نه ده چې ما پسې کمې خبرې کېږي دا خبره رو چلیده په قافله کې چلیده حتی در دې پورې چې بعضې ساده مسلمانان چې صحیح مسلمانانو هغه هم په دې خبره کې گرفتار شو د دغه منافق په خوله باندې څه وکړو اعتبار یې وکړو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي چې کله موږ د سفر نه رالو زه کور ته راورسېدم نو زه بیماره شوم یو خو بیماري دا و چې سړی د سفر نه راشي ستړی که نه وایي د هغې سفر د وجې نه ستړیا را باندې وه بیمار وم د هغې د وجې نه وایي دویم دا چې د نبي علیه صلات وسلام زما سره هغه مینه نه وه زه و خبر نه وم خو نبي علیه صلات وسلام به چې کور ته راغی نو صرف سلام به اچو اخوا استواګرې خبرې ما سره نه کولې نو ما وایي چې د الله په رسول باندې څه شوي دي ما سره هغه مینه نه ساتي ما سره هغه خندا نه کوي ما سره هغه شانتي نه کښېني چې څه وجه ده وی د نبی علیه صلات وسلام د بې رغبتۍ زما په هغې بیمارۍ کې لږه نوره اضافه وکړه وی دومره بیمار وم سخته تبه مې وه چې ګرځېده راته هم مشکل و وی داسې ماښام ماسخوتن ټیم و تیاره وی زه بیت الخلا ته تلم نو بیت الخلاګانې په هغې وخت کې داسې نه وي خو خوشي کورونه و زنانه به داسې سارا طرف ته تلې وی زه سارا ته تلم بولو ته نو چې واپسۍ کې راتلو نو زما سره مستح ام مستح و د مستح رضی الله تعالی عنه مور را سره وه دا مستح بدري صحابي دی د هغه مور را سره وه هغې زه د لاسه نیولې ومه نو هغې په دې صادر کې د خپه وانخته ټکره یې وواله نو چې ټکره یې وواله د خولې نه یې دا وختل چې تعیسه مستح تباه شي خپل زوی ته یې خیرې وکړې ما ورته وی چې مورې دا څه کوي ته خو مستح ته خیرې کوي تا ته پته ده خو بدري صحابي دی ته یو بدري صحابي ته خیرې کوي دا ته څه وایي هغې راته وي چې عایشه ډېره ساده یي عایشه ډېره ساده یي ما وی چې ولې وی چې مستح په تا پسې کمې خبرې کوي ګوره دا بدري صحابي و صحیح مسلمان و خو د دې منافق په هغې چال کې دې غریب هم راغلی و ما ته وی چې زما زوی مستح ستا متعلق څه خبرې کوي ما وی چې مورې څه خبرې کوي چې خو دا خبرې په تا پسې کوي په تا باندې تهمت لګولی دی او زه چې د خبرې نه خبر شوم که نه چې د نبی علیه صلات وسلام مینه زما سره ولې هغه شانتې نشته وی کور ته رالمه وی بیماري مې د حد نه زیاته شوه تبه مې ډېره زیاته شوه ډېره زیاته وی د نبی علیه صلات وسلام چې راغی که نه ما ورته وی چې د الله پاکه پیغمبره که ستا خوښې زه مې د مور کره ځمه که ستا اجازت وي زه به د چا کره لاړه شم د مور کره لاړه شم نبی علیه صلات وسلام راته وویل چې لاړه شه وی قسم په الله چې د نبی علیه السلام دې ټکي چې لاړه شه ما له بیمارۍ کې نوره اضافه وکړه وی ځکه چې نبی علیه صلات وسلام ته به چې کله مو ما وویل چې زه د پلار کره ځمه نو نبی علیه صلات وسلام به راته فرمایل چې حمیره څه له ځئ دا حمیره به نبی علیه صلات وسلام عایشه رضی الله تعالی عنها ته د مینې نه وي حمیره وایي موږ په پښتونو کې سوربوني نو ما ته به وایي چې حمیره څه له ځئ مه زه ته خو بله ورځ تلې اوس بیا وایي چې زه د پلار کره ځم او دا ځل مې چې د تپوس وکړو چې زه د پلار کره ځم نبي علیه صلات وسلام راته ډایرکټ وایي چې لاړه شه زه دې ټکي ښه خفه کړم ځکه چې کله د خاوند د ښځې سره مینه یې که نه نو د پلار کره یې نه پرېږدي د پلار کره یې دا وایي زه د پلار کره ځم دی وایي نه به ځي دا دومره بېوقوف وي دا ښځه چې خاوند سره په دې خبره جګړې کوي و جګړه پې څه نه کوي هغه ستا سره مینه کوي ړی در نه نه کېږي نو ځکه وایي مزه چې دا کم یو تې تنګ وي دا وایي زه د پلار کره ځم نه وایي ځه وره کېږه سړیه پړه کې وایي مې دې ستا نه خلاص کې چېرته اډو راځمه نو هغه ورته وایي ځه خو چې کوم خاوند ښځې ته وایي مه ځه د پلار کره نو پوه شي چې دا خاوند په دې ښځه باندې څه دی مین دی او هلته ډېرو شپو ته نه پرېږدي نو دا خاوند په دې ښځه باندې څه دی مین دی نو هغه بعضې بېوقوفه که پکې جنګ کوي د خاوند سره ته مې د پلار کره نه پرېږدي نو چې دا درته ووایي چې لاړه شه 2 میاشتې تېرې کړې بیا ما پسې راځه نو بیا به دې خوله وازه کړي بیا به جاړي بیا به وایي چې ما ته توجه نه راکوي نو ما ته نبي علیه صلات وسلام چې زه لاړه شه د پلار کره ما وایي چې وګوره دا ځل خو راته اړه ونیوي چې مزه زه ښه خفه شوم چې لاړم د پلار کره مې لاړم نو چې کور ته ورننوتم نو چې مور ته مې وکتل قرآن ورته پروت دی او جاړي چې بابا ته مې وکتل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هغه ځان له په جړا سر دی هغې ځان له جاړي وي ما ورته وایي چې بابا
داسې خبره راپسې کېږي. هغه راله جواب رانه کو. وی مور ته مې ویل چې مور په ما تهمت لګېدلی دی. هغې راته دومره کرلې وویل چې عایشه ستا په شان د ښځو دشمنان ډېر وي، ستا په شان د ښځو دشمنان ډېر وي. هغې راله دومره تسلي راکړه. دلته کې نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام راوغوښتل، اجلاس یې راوغوښتو. نبي علیه الصلاة والسلام په منبر باندې کېناست او خطبه یې وویله او وی جوړل، ډېر زیات یې وجړل او وی فرمایل ما ته د عایشه په باره کې څه مشوره راکړئ که نه، ما ته څه ووایه که نه، زه څه وکړم؟ خلک په عایشه پسې خبرې کوي، ما ته خو څه مشوره راکړئ که نه. یو اواز پکې وشو، د الله پاکه پیغمبره که ته د عایشه نه په اړه کې ډېر زیات خفه یې که نه او ستا اړه یې نه غواړي، د الله پاکه پیغمبره ازاد یې که طلاق وله ورکړه، ستا دپاره ښځې ډېرې. په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه راپاڅېد، د الله پاکه پیغمبره یو تپوس وکړم؟ وی او عمره وکړه. وی دا راته ووایه چې د عایشه نکاح ستا سره چا تړلی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام داسې سر ښکته او اوښکې بهېدلې چې د عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره یې واورېدله نو داسې سر یې اوچت کړو، مسکی شو، اسمان ته یې ګوته ونیوله. د عایشه نکاح ما سره چا تړلی دی؟ ما سره د عایشه نکاح الله تړلی دی. وی د الله پاک پیغمبره د طلاق خبره خو بالکل آخري خبره ده، بالکل آخري خبره ده، خو ستا سره چې د عایشه نکاح الله تړلی دی نو زه د خپل الله نه به تپوس کوم چې زما پیغمبر له دې څنګه ښځه ورکړې ده. زه به د خپل رب نه تپوس کوم چې زما پیغمبر ته څنګه ښځه ورکړې ده. پیغمبره چې الله د عایشه نکاح ستا سره تړلی دی نو صفایي به یې مونږ په الله پرېږدو، مونږ ته به الله وایي چې عایشه څنګه ښځه ده. او توره یې د تیکې نه راویستې او کړس یې ورکړو او څوک چې په عایشه پسې خبرې کوي قسم په الله زما د تورې په حواله که، څوک چې په عایشه پسې خبرې کوي هغه زما د تورې په حواله که، او چې د عایشه نکاح ستا سره الله کړی نو فیصله به یې الله کوي. نبي علیه السلام چې دا خبره واورېده ډېر زیات اطمینان ورته راغی، زړه ته یې سکون راغی. وی عمره زما د زړه خفګانونه دې ختم کړو، عمره زما د زړه چاودنه دې ختمه کړه. او سیده د هغې ځای نه راپاڅېدو او راغی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته. چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې ته راغی او دروازه یې وټکوله. ګوره د ابوبکر رضی الله تعالی عنه داسې مبارک صحابي دی که نه چې ټول خلک به د نبي علیه السلام دروازې ته راتلو او نبي علیه السلام به د چا دروازې ته ته؟ د ابوبکر دروازې ته. چې دروازه یې وټکوله نو دننه ورته د عایشه رضی الله تعالی عنها مور اواز وکړو، وی من ببابي، زما په دروازه باندې څوک دي؟ زما په دروازه کې څوک ولاړ یی؟ مونږ ته نور تکلیف مه راکوئ، د الله دپاره مونږ په دې خپل غم کې نور فریدوئ، په مونږ نور مه بلسئ، زما لور خو تهمتي کړه نو نور زما نه څه غواړئ. دننه جاړي، د بار نه ورته آواز وشو، و ابوبکر کور والو ستاسو په دروازه کې د عبدالله یتیم بچی ولاړ دی، ستاسو په دروازه کې د دواړو جهانو سردار ولاړ دی، ما ته دروازه لږه کوله وکئ که نه. چې دروازه یې کوله وکړه نبي علیه الصلاة والسلام ورننوتو. د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ټبر ورته فرمایي وی د الله پاک پیغمبر او تاسو په دې وخت؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی او نورې خبرې به وروستو کوم، خو دا راته ووایه زما عایشه کوم ځای ده، زما عایشه کوم ځای ده؟ الله هغې ورته وویل وی زما لور چې ستا د کوره راغلې ده، مونږ ورسره خبرې کوو مونږ له جواب نه راکوي، بس جاړي او جاړي او جاړي جاړي. او چې کله عایشه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه که نه او د مور او پلار حالت یې ولیدو نو موسله یې راواغسته، موسله یې راواغسته او یو تورې تیرې طرف ته روانه شوه. مور یې پسې ورغله وی عایشه څه کوې؟ ځان وجنې کو، ځان ته تکلیف ورنکړي، دا ته څه کوې؟ مور یې ما ته څه مه وایئ، زه د هغې رب دربار له روان یم چې په هغې کې موسی اوښکې توی کړي دي، په هغې کې عیسی اوښکې توی کړي دي، په هغې کې مریم اوښکې توی کړي، په هغې کې آدم اوښکې توی کړي او د هغوی د اوښکو جواب هغوی ته میلاو شوی. نن د ابوبکر لور به هلته خپلې اوښکې تویوي او امید ترې نه ساتي. عایشه رضی الله تعالی عنها په جانماز ناسته ده او چې د نبي علیه الصلاة والسلام خبرې واورېدې که نه نو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی قسم په الله چې زړه د مې راله وی ټینګه نه شومه، ما وی چې زما د دواړو جهانو سردار نه تاویږم او په چغو چغو ورته جاړم ورته. خو بیا مې سوچ وکړو چې ته د رب دربار پرېږدې، د خپل د رب په دربار کې چغې وایي هغه پرېږدې او خپل خاوند له به ورځې. نه نه زه د خپل رب دربار نه پرېږدم،
د خپل رب دربار نه پرېږدم. وی ناست وم نبي علیه صلات وسلام مې خواله راغی. وی ما ته وی چې عایشه، ما وی چې حضرت جي، وی چې عایشه خپله صفایي وکړه، زه نن اورېدو ته راغلی یم، زه نن اورېدو له راغلی یم، ما ته خپله صفایي وکړه عایشه. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ورته دا وویل چې زما حالت په شانتې د یوسف علیه صلات وسلام د پلار دی، زما حالت نن په شان د یوسف علیه صلات وسلام د پلار دی. وی دومره غم را باندې و چې د یعقوب علیه صلات وسلام نوم رانه مې هېر شو، د یوسف علیه السلام پلار مې یاد کو. او ما ورته وفرمایل چې اشکو وبسی وخذني الى الله، زه خپل جړا فریاد الله تبارک وتعالی ته کوم، ما نه که لار شئ، ما نه که لار شئ، زه خپل رب ته جاړم او ما ته به زما رب جواب راکوي. خو زه درته ډېرې صفاینې بیان کوم نو تاسو زما خبره نه منئ. ما دا خبره وکړه او یې کتل مې، وی دا مې په زړه کې و چې الله خو به زما صفایي ځکه کوي چې زه بې ګناه یم، زه بې ګناه یم، الله به زما صفایي ضرور کوي. خو دا مې په وهم او ګمان کې هم نه و چې دومره ضربه کېږي. ما چې اخو غني ذات دی، اخو بې پروا ذات دی، چېرته زما صفایي به کېږي نو په کلاره به کېږي. ما چې دا خبره وکړه که نه، په نبي علیه صلات وسلام د وحي اثر شروع شو. د وحي اثر دا و چې یخ جمع به و، بلکل یخ جمع، او چې کله به نبي علیه السلام به وحي راتله نو بدن به یې د خولو نه ډک شو، په دې تندي مبارک به یې دا خوله داسې پړکېدله، خولې به پرې شروع شوې، رنګ به یې تک سور شو، تک سور په یخ جمع کې. دا به په نبي علیه صلات وسلام باندې د وحي اثر و. چې کله په نبي علیه صلات وسلام وحي شروع شوه، ما چې عایشه مبارک دې شه، عایشه مبارک دې شه، الله ستا د زړه فریاد واورېد، ستا د زړه فریاد یې واورېدو. چې کله د نبي علیه صلات وسلام د وحي دا کیفیت ختم شو که نه، الله تبارک وتعالی هم دا آیتونه مبارکه نازل کړي په دې سوره نور کې 18مه سپاره کې، ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم. نبی علیه صلات وسلام د وحي اثر ختم شو که نه، وی خندل، ما ته چې عایشه مبارک شه، الله تبارک وتعالی ستا صفایي ماته وکړه، الله ستا صفایي ماته وکړله. وی مور او پلار مې راته وي چې عایشه پاسه خپل خاوند ته غاړې وځه، پاسه. زه ضد ونیوم، عایشه رضی الله فرمایي زه ضد ونیولم. ما چې د هېچا شکریه نه ادا کوم، زه د خپل رب شکریه ادا کوم، تاسو خو ما صفایي نه منله، زه هېچاته نه پاسم، پاسې د خپل رب ته په مسله پرېوتم او ومې جړل، ومې جړل، ومې جړل. ما چې الله ته ډېر مهربان ذات دی. تقریبا دا یو رکو سبق دی اندازتاً چې دا ټول د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په صفایي کې الله تبارک وتعالی د آیتونه مبارکه نازل کړي دي. دا دومره مبارکه بیبي او مبارکه بیبي. وجه سوا وجه پکې دا و چې د خپل خاوند سره ډېره مینه ساتله، د خپل خاوند ډېر زیات خدمت کوو، حالانکې د نبي علیه صلات وسلام نه په عمر کې ډېره زیاته کمه وه، ډېره زیاته کمه وه، ډېره زیاته. او بیا د نبي علیه صلات وسلام د رحلت نه وروستو داسې ژوند تېر کړی، داسې ژوند چې خپل ټول ژوند دین ته وقف کړی. کله به صحابه کرام چې کله په دینی مسله کې وانختل که نه او مسله به ورله نه ورتله، نو فتوا به یې د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه اخیستله، فتوا به یې د هغې نه اخیستله چې هغې به پرې دستخط وکړو چې او دا مسله ټیک ده، نو هغه مسله وه. او د ښځې او خاوند ترمنځ چې څومره مسلې دي که نه، سنت طریقې دي د ښځې او تر خاوند ترمنځ، د کور د ژوند نه خبر سړی نه خبرېږي که نه، دا ټولې چې موږ ته د نبي علیه صلات وسلام را نقل کړي دي، په دې کې د ټولو نه زیاته حصه د چا ده؟ د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. خو دې زمانه کې هم څه بدبخته خلک داسې شته دی چې کوم منافقینو هغه تهمت لګولی، هغه تهمت او اوس هم په دې زمانه کې لګي چې ورته شیعهګان ویلی شي.